السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن هغه څلور افغان توپخونکي درته معرفي کوم چې د افغانستان لپاره په یو ورځنۍ لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې وي. تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې پرون ابراهیم ځدران د سریلانکا پر وړاندې تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې، یعنې د افغانستان لومړی توپخونکی سو چې 162 منډې جوړې کړې دي. خو د ابراهیم ځدران څخه وروسته څوک دی؟ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. هغه څلور افغان لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ورځنۍ لوبو کې په یوه لوبه کې ډېرې منډې جوړې کړي. په لومړي مقام کې ابراهیم ځدران دی چې پرون یې په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې په 138 بالونو باندې 112 منډې جوړې کړې. په دویم مقام کې محمد شهزاد دی چې د افغانستان لپاره په 2015 کال شارجه کرکټ لوبغالي کې د زمبابوې پر وړاندې په 133 توپونو باندې 111 ناسوځېدلې منډې کړې دي. په دریم مقام کې نوروز منګل دی چې د دوبۍ پر وړاندې په 2014 کال کې په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې په 122 توپونو باندې 119 منډې کړې دي. په څلورم مقام کې رحمان الله ګربز دی چې په 2020 کال ابودوبۍ کرکټ لوبغالي کې د هرلند پر وړاندې په 120 توپونو 120 منډې جوړې کړې دي. په پنځم مقام کې یو ځل بیا محمد شهزاد دی چې په 2013 کال کې په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې د انډیا پر وړاندې په 114 بالونو باندې 140 منډې جوړې کړې دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.